داسې کورنۍ حال له تاسو سره شریکوو چې نیستۍ او غربت را په مخه کړی د دغه مور او له تاسو نه به د مرستې غوښتنه کوي. هیله ده چې تاسې خپلې همکارۍ د دغه بنسټ سره او ترڅنګ یې د دغې مورکۍ سره ونه سپموو یا راځو له مور سره خبرې کوو. مورې د کوم ځای اوسېدونکې یاستئ؟ د کټواز ور. ښه. ورځنی ژوند مو مورجانې څه ډول تېرېږي؟ کورنۍ کې څونه فرق کول لرئ یا بچیان لرئ نه یې لرئ یا د کور سرپرست دې زده که یا؟ یو وروره بچیان لرم او بچیان مې 2 بچي دي واړه دي. کور کې مې خاوند شهید دی، بل کال په دماکه کې شهید سو. کرکټ دماکه ولا دماکه کې شهید سولو. یو نیمه میاشت کې دغه کنکلي بچي لرم. ما وړو په کور کې نه لرم. ډېر سخت مشکل دی را باندې. له بازاره وچه مړۍ راوړم پردي کور په شومړي کې ورخشته کړم، بیا یې زه بچو ته ورکوم. زه دومره ځواک نه لرم چې ماته دومره یوه ګونۍ وړو راته راکړي. ساره تر بېګاه یو بل دکان ته ولاړه یم، لاس مې ورته نیولی 200 روپۍ زه کور ته نه سم مورې وړاندې چې کله د خاوند و او ژوندی و هغه په څه باندې مصروف و، څه کاروبار یې کوه؟ هلته د کور لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوای سوی که یا؟ ورې صحیح و، ګزاره کېدله. خټې به یې کولې، په دوبي به یې دلې خټې کولې. زه مې به لا پاکستان ته ولاړو، لا به ایران ته ولاړو. د غوره یو غربي به راته پاتې کېدله، د کور ګزاره مې کېده. خو اوس ډېر له سخته مشکلاتو سره. کله چې هغه وفات سو او خدای درشي واخیسته، له هغه راوروسته څو کاله کېږي ته بل ته د لاس نیولی او خیرات غواړئ او هغه بیا کور ته وړئ او خپلو بچو سره یو ځای خورئ؟ 2 کاله به کېږي، 2 کاله دغه دا یو بل ورې کور ته مرسته را سره کوله، کور ته به یې شی راکړو. خو 2 کاله کېږي چې زه یو بل ته مې لاس نیولی او ولاړه مې یو بل ته. د خاوند مې 4 کاله وتلی دي چې اوس شهید. ته سره له دې چې عمر دې هم تقریبا ډېر نه ده او شاید له دې وړاندې دې کله سوال هم نه و کړی که نه؟ وړاندې خو دې سوال نه کړو کله چې د خاوند ژوندی و؟ نه مې ده کړی. کله چې اوس له کوره راوځي او بل ته لاس نیسي چې د خدای په نوم یو څه راکړه د خپلو اولادونو لپاره، څومره دردېږي، څومره درد د تا لپاره وي؟ قسم باور وکړه په ما یې مه کوه. ما ته ډېر افسوس درېږي. خپل عزت د خپل هغه ناموس هر سړي باندې ګران ده. ما ته ډېره بده ښکارېږي. زه له کوره وځم او پردي نارینه ته ما لاس نیولی او زه ورته یم چې ما ته 13 روپۍ راکړه، لا 20 روپۍ راکړه، بیا زه بچو ته زه لا اوړه پېوړم، لا وریځې پېوړم، لا چای ګوړه پېوړم. څو اولادونه دي ټول مې 15 اولاده دي. 3 مې لورانې دي، 2 مې زامن دي. مشر زوی دې څو کلن ده؟ مشر زوی مې 15 کلن ده او دا دوم زوی مې خاوند له مرګه پس پیدا سو، هغه بیا 4 کلو ده. ورځنۍ ګزاره دې کېږي کله چې ته بل ته درېږې او یو څه ترې غواړې، د ورځې څومره پیسې ټولوای سې، برابروای سې د خپلو اولادونو لپاره؟ ګزاره دې پرې کېږي که یا؟ ګزاره مې نه پرې کېږي، ګزاره خدای وړ نه پرې کېږي. دلته ولایت ته چې راسم بیا همدغه 1500 روپۍ ټولې کړم. ورې په خیرکوټ خو قسم باور وکړه که مې 100 روپۍ هم ټولې کړي نه وروتلی یم. نه کېږي، ګزاره نه کېږي، ډېره مشکله ده. ډېرې سختې کورنۍ موږ په افغانستان کې لرو، په ځانګړي ډول په دغه پکتیکا کې داسې کورنۍ شته چې ډېر سخت ژوند لري. ډېری وخت داسې هم خلکو سره موږ مخ سوي چې هغوی وایي چې څو شپې داسې راغلې چې موږ کور کې څه نه لرل، ډوډۍ او هېڅ به نه و، د خوراک لپاره به څه نه و، همداسې به مې ماشومان ویده کېدل که نه، څه به یې نه لرل. او یا به مثلا وچ ټوکان په بازار کې پیدا کړي وو، له بل چا به م راوړي وو، په هغه به م په ګرمو اوبو کې بیا راته ورسره پورې کول او همداسې به م خوړل. تاسو له داسې حالاتو سره مخ سوي؟ دغه حالاتو سره اوس زه مخ یم. دا اوس نه ده، دا اوس قسم باور وکړه په ما یې مه کوه. 1 نیمه میاشت کېږي زما وړو نسته، 1 نیمه میاشت د یو انسان په کور کې وړو. دی قسم باور پسې وکړه چې نه خوږه نه ترخه نه غوړي توره شی زما په کور کې نسته. ستا اوس زه راتلم، قسم باور وکړه که به زما دوره شی په کور کې اوس ما بچو ته پخ کړی وای ورته پرېږدم. دغه مې په الله سپارلی، دغه یې ځین راوتلی یم. دغه ورور ما ته ویلی ته به راسې زه به کار درته وکړم که چېرې خدای پاک یو دلته دغه غریبانو سره مرسته کېږي، که چېرې لږ څه کومک درسره وکړم. نو کله چې د په کور کې څه نه وي، اوړه نه وي، نو په کور کې مخصن له مالې څه خورئ له خپلو بچیانو سره؟ وروره ته د الله په نامه ته دغه ویده کېږي، قسم د باور کېږي که نه کېږي. بله ورځ
حتی ویلې سپنګۍ به څه مال تندر نیسي سپراټې پخې کلی بچی مې ده سپنګۍ به څه مال ناجوړه کېږي سپراټې په جماعت کې او موږ یې وخورو ډېر سخت حالات کله کله بیا اولادونه د شپې همداسې وي د سوي داسې خوړه ډوډۍ نه وي پیدا دا اوس دا 10-12 شپې کې پله پسې ویده کېږي دا یم نسي یوه شپه لا 2 شپې لا 3 شپې پله پسې کېږي مکال مالې ډېر یو بل ورته ودرېږي خو چا وسیله نه وي پیسوي بېرته راسي دغه یې پرېږدي نو کله چې د شپې همداسې وي داسې ډوډۍ نه وي خوړلې سهار چې کله راپورته کېږي بیا هم یو څه غواړي سهار ته څه پیدا کېږي نه پیدا کېږي نه پیدا کېږي قسم د باور کېږي که دې نه کېږي سخته بد مشکلاتو کې هغه سخته بد حال مې دور کوم په یو بله غلطوم کله 10 روپۍ راچخئ کله 20 راچخئ یا مرسي بسکوټ بیا واخلئ مړۍ خو نشته دغه یې غلط کړم ته دوی پرېږدم زه ځین راووځم زه سهاره تر بېګا ګرځم دلته نن وایي چا یوه مړۍ راکړي چا دوره ښه شوریز راکړي قسم د کټواس ته مې په غوټه کې اخیستې زه یې د دوی له وړم ما له ده هغه چې د له ورونو د غوښتنه داسې له ما سره لږ مرسته وکړي او خپل د ما هغه ته وګوري عزت وګوري خپل خوند لري خپل مند لري چې زه له دغه مصیبته خلاصه سم او دغه یو بل ته مې لاس نه نیولی وچه دی خالي وړه دی په کور کې راته راسېږي او زه له دې هغه خلاصه سم زه له دا یو بل له خندې د یو د بل له پیغوره د یو د بل له متاجي خلاصه سم او په کور کې یم خالي وړه دی راته راسېږي چې په کور کې نه وي ما ارمان په زړه کې دا دی ما کشکې چې ما دغه وس لرلی دغه مې سرپرست لرلی د کور دغه مې خپل اولاد بل ته نه وای احتیاج دغه مې خپل اولاد په جامه پټ وای دغه مې خپل اولاد تعلیم کړای دغه مې خپل اولاد د بل محتاج نه وای ډیره مننه خورې درنو لیدونکو تاسو د خور د غربت کیسه په لاندو باندې واورېدله چې دوی له سختو حالاتو سره مخ دي د دې لپاره چې د دغې مور لاسنیوی وکړئ کولی شئ د دغې ویډیو په سکرین باندې په دوامدار ډول باندې د واتساپ 2 شمیرې راځي کولی شئ له دغو شمیرو سره تاسې اړیکه ونیسئ او له دغه طریقه دغې مور ته پیسې راولېږئ موږ به د تاسې رالېږلې مرستې بیرته د همداسې ویډیو له طریقه دغې مور ته سپارو که هر څومره وي په تیرو ویډیوګانو کې مو هم یادونه کړې چې موږ تاسو ته د یوې افغانۍ حساب درکو او تاسو ډاډه اوسئ چې د تاسو مرستې په شفاف ډول باندې تر هغو کسانو پورې رسیږي چې تاسو ورته رالېږئ نو ستاسو د دوامداره مرستو او همکارۍ په هیله